پر جهان به ورځ شپه یې موږ به نه یو هم سهار هم به غرمه یې موږ به نه یو پر جهان به ورځ شپه یې موږ به نه یو هم سهار هم به غرمه یې موږ به نه یو د الله نوم به یادېږي په هر ځای کې هو د الله نوم به یادېږي په هر ځای کې هو قدرتونه بې ښکاره یې موږ به نه یو هم سهار هم به غرمه یې موږ به نه یو پر جهان به ورځ شپه یې موږ به نه یو هم سهار هم به غرمه یې موږ به نه یو د دنیا بازار به ګرم ګرم شوري و د دنیا بازار به ګرم ګرم شوري و د علم به پر داوی موږ به نه یو هم سهار هم به غرمه یې موږ به نه یو زنده باد جلاله دا جناب المعلم صاحب څنګه جلاله څه حال دی په خیر جوړ روغې طبیعت مزاج برابر دی په خیر ده ته ښه یې ښه یې خوشحاله اوسې په خیر مو ولیدلې ژوندی اوسې جوړ اوسې خدای دې مو خوروه څنګه یې جلاله الحمدلله قراري ده دا کړې ژوند په خیر دي یخونه څنګه دي یخونه بس دغه حال مې دی خسره ښه دي دا دې کېږي جلاله ونې داسې و برایي مې دغه راوایستله د ځوانۍ جاوا ما ته خو یوه دانه جاوا ولاړه ده و هغه په شاهي کې ما رانیولې وه نو هغه راته ولاړه نو برایي لا نه تقریبا یو څو ورځې د مخه مې راوایستل نو ولاړه مې داسې تر پاشمله پورې یعنې ته باور وکړه هغه چې مې درولې وه اوس چې راوایستل اوس مې راوایستل په نیم انډل چالانه شو نه مې تیلو راچولې نو خو داسې دي دغه احتیاط ګوره چې شی ښه وساتې دغسې نتیجه ورکوي اوس نو تقریبا برابر 22-23 کاله کېږي ما بیا نه تا به نه یم زه لیدلی پر موټرسایکله بل هېچا نه یم لیدلی په دا ځوانانو کې نو دغه و چا بل ورځ مې راوایستي هغه مبلین هغه تیل هغه اواوي د ټیرو دا د 23 کاله مخکې تقریبا 23 کاله چې هغه په شاهي کې مې رانیولې و څو وخت مې دورې کړل سره شوق مې پر وکړ و داسې مې نازولې پر کور داسې پر دا خو لا کمبله ده د کور په خونه کې پر هغه ترکي غالۍ باندې ولاړ و یاره جلاله موسیقال شو ښه کولی شې او نه مې دی کړی وم په دا څو کاله په دا 10 کاله مې داسې نه په شاهي کې جاوا چلوه او 23 کاله چې درولې وه هغه تیل و هغه اواوې هغه مبلین نو نه کې اواوې نو غټې دي دا اوس دا مبلین دی داسې کې ته چې هغه اصلي شات دي داسې تار کې دا د 23 کاله هغه مبلین داسې زه هغه وخت اصلي مبلین وه هغه وخت د لنډۍ د مکتبه څه ولې بند کړي دي ما تا ته څه وویل مال په ژوند موقع نشي دروالی ما تا ته اوله ورځ وویل مال هغه چې تعلیم په کوي هغه خلک معلوم دي د هغو خلکو وروره خاندان تعلیم یافته وي مور پلار یې تعلیم یافته وي بارینو اولادونه وو د کور نور کوچنیان پسې تعلیم یافته کېږي او داسې زموږ رقم په کورنۍ کې چې په اووم پشت کې ملا چا ورور ته دې ویل سالي په بې نه یې ویلې او ته بیا اوسره ولاړېږه په لنډې باندې درس وایي دا ما درته ویل امکان نه لري په د هغه مې راوایستې امکان جلاله نو دلیل یې چیش دی خو یوازې داسې په شوق راواستوي په شوق چې رښتیا اصلي مې دې راستولی تا ټینګار کوي چې داسې سړی به کم او داسې به برابر کم هاسې به یې کم سړی خو په یوه ورځ نه ملا کېږي نو خو قرار وخت غواړي نو وخت غواړي خو نو تا یې څو وخت درلی چې دی راوغواړه هلنډیه خبرې هم ورسره وکړو
سم کښېنه دا مخ ولو سم کښېنه سم کښېنه څه په کاندې پرېږدي چې اوس به بیخي دغه در څه جوړ شوی څه در وسوه ما ته حاجي لالا له بل را رانیوی اوس نن مې چې غوښه په وویشته دغه مسرک کړه ومې خوړه ورسه ته هغه نسخې ازاري در راوړه څه جوړ شوی نسخې راوړه ازاري ته دې صدرۍ سمه کړه دا مکتب پسې چې بند پر چیش کېږي اوس یې زه درښیم معلم صاحب ورسه نسخې راوړه پرون مې امتحان ځینې واخیستی زه خو بیا سړی امتحانومه اوس شوې راکړه دغه زما معایناتونه دي دا 2-3 نسخې پکښې کړي نو پرون مې امتحان کوي ما دغه نسخې ورته راواخیستې ما هلته دا وګوره په دې کې زما د پروش کال معایناتو د سږ کال معاینات سره راجلا کړه نو دغه نسخې دي تاریخ یې دی نه پېژني دغه دی نسي درته ویلی چې دا چیش لیکلي دي په دا نسخه کې دغه بیخي نسي درته ویلی چې دا معاینات ته کمې ورځې دي نو باره مال د ستا مکتب ما ته پیدا نه کړي چې سړی یو ساده نسخه نسي ویلی زه به پوهېږم معلم صاحب ته به پوهېږې معلم صاحب دا خو حاجي لالا ما اوس ونه وایه چې زه لا نه به پوهېږم 14 کاله مې درس ویلی دي او ولاکه زما سر په خلاصېږي نو دا خو د لنډي خوارکي په جن وسو خو ولاکه د پروفیسر سره خلاص معلم صاحب ستا معلمۍ ته بیم بالا سلام وکړي که اوس به ولاړ شو د دې پر ځای ولې سلام کوې حاجي لالا دا خدا دی وده دغه زما د دغه ما تره معلومیږي پروفیسر یې نسي ویلی ته وده حاجي لالا ما 2 تورې نه دي ویلي ګوره دا خج دا دی په دغه لیکلي دي په څه شي لیکلي په انګلیسي یې لیکلي ته په ابجدو پوهېږې یا اوس ابجد خو صحیح زه په ابجدو یې زه درښیم دا زما د شکرې نسخه ده په دا دی نه پوهېږي دا کې څه لیکلي دي نو دغه نسخې چې دا خو حاجي سم ډاکټر لیکلي دي دا دی دی لږ څه ویلی شي دا غلا وي دا غلا نه دا غذا ده ماشاءالله د ډاکټرانو غلا یا ډاکټران خو د غلا او د جزا نه څه دواړه غین دي او خو مثلا یو څه فرق یې خو یا راکه زما نسخې راکه معلم صاحب نسخه دا زما شخصي نسخه دا نسخې خو نه که دغه لا وایي که نه دا دی چې ګوګل ته ورکړې دا هغه نسي سره صحیح کولی زه خو یې بیخي نسم صحیح کولی دا چوګاشان لا وایي چې څه ښایسته ګوګل څوک دی ګوګل دغه اپلیکیشن دی ولې ولا ګوګل دې در وباسم هغه به یا دا ونی راکه ګوره دا ته څه به کوې دا جلاله اوس یې درښیم ګوره دا دی په دغه کې بیا ورکړو په دا سیم کارت کې ورکړې یا په دا ګوره نیټ ته بیا ورکړو او ګوره دغه نیټ دی که نیټ یې لا نسي کشفولی دا څنګه انګلیسي خط نه ستا نیټ ته کار نه دی ته راکړه ته ما نسخې هم راکړې جلاله دا خو دا د اوس ډاکټران دي دا د اوس ډاکټران د پخوا ډاکټران نو کله دوایو په خلکو شفري نسخې یوازې دی د وخانه والا سره پوهېږي دا به وایي چې نسخې شفري نسخې دې ته شفري نسخې وایي د شکرې نسخه ستا د درښي یا د شکرې نه شفر یې کټ کړي مثلا دغه دوا ورکړه دی د وخانه والا سره پوهېږي دغه نسخه چې بل ځای نو دا اوس د معلم صاحب خبرې ته غوږ ونیسه ته عجبه سړی دا اوس د دواخانې والا در مابین مشکل دی که زما او د ډاکټر در مابین خو زما او د ډاکټر در مابین مشکل دی زه ورغلی یم چې زما شکره پورته سوې ده زه ورغلی یم چې زما فشار بیا پورته سوی دی زه ورغلی یم چې دواخانې والا به هم راغلی نو چې زما پر نو خو هغه ته دې خپله جلاد دوا ورکړي یا ګوره معلم صاحب څه ګوره چې زه دوا رانیسمه وایم زه ډاکټر ته ورسمه ما او ډاکټر خپل مشکل سره شریک یم ما مثلا خپل مشکل سره شریک نو ډاکټر د دواخانې والا په د مابینځ کې راولي ته دا دواخانې شپې ما ته دې شپر راکړي ما ته نو دا داس دی اجل الله دی دغه د ورکو ده شپر و چې معنا ډاکټر باید ما ته شپر راکړي چې معنا چې دا پلانې شي چې دا وخوړي شپر معنا چې ما سر باید را خلاص کړي چې دا شی که دې وخوړي مریض شولي اوس دغه هم برته یې کاور غورځوي یا دا په دا دنده ځان مخته هغه د ورکو خبره نه ده ښه خبره دا ده جلاله دا دی و دواخانې والا دا دوایو په پیسې ورکوي اوس بیا دوا خو زه رانیسم د ډاکټر ته ورکوي نو زما پیس چې زه ورکوم خو په دغه پیس کې ستا ته لګړی درکوي معلم صاحب ستا په خبرو زما سر نه خلاصېږي که زما په خبره ته نه پوهېږې اوس دغه لنډی دی ما ډاکټر ته ورستی مریض غمر مانونم دی ما ورسي ډاکټر ته ډاکټر ته هم دا ته دوا ورکړه نو خو زما و د ډاکټر در مابین دا خبره د وخانې والا څنګه پکښې رالی
دی دواخانې والا ته څنګه معنا شیپر ورکوي شیپر خدای باید ما او ده ته راکړي چې دا شی مه خورئ دا شی ده ته په دا نسخه کې در لیکلي دي په دا نسخه کې دواخانې والا ته وایي دغه شی ورکړه نو خو چې زموږ په کار یې هغه شی راکوي یا نو چې د ډاکټر ویلي هغه شی درکوي نو دا خو ښه خبره ده ځکه ویلي چې نن په کار یې هغه شی نو خو زما مثلا فشار پورته فشار یې سوی پورته سوی د دغه شیان درکړي یو خو بیا بله کم کیسه وه زموږ په وخت کې دا په داودخانې کې و یو ډاکټر راولاړ سوی دی په هغه وخت کې خو موږ خپلې دواوې درلودې زموږ څه به معنا داسې بلجیم و ترکیې و غټ غټو مملکتو ته دواوې صادرېدلې واردېدل اوس که صادرېدل څه ورته وایي صادرېدل چې معنا موږ یې استو صادرات داسې صادرات چې د هېواد څخه بهر ته نورو معنا موږ پر خرجانو شان خرڅو خرڅېدې ته صادرات ویل نو یې موت نه ورکوو الالوا ده نو په داودخانې کې زه تازه د عسکري راغلی وم هلته په عسکرۍ کې یو چا دا کیسه وکړله ول داسې بې ایمانه ډاکټر دلته پر دا کیسه غوږ ونیسه اجل الله کیسه کوي ته د کیسې د غوږ ونیسه ول داسې بې ایمانه ډاکټران پیدا سوي دي نو مال ډاکټري څونه ښایسته مسلک دی په دې کې نو کله بې ایمانه او داسې ما زړه ته نه لوېدل ول یا داسې ډاکټران سته هغه وخت بلا چې زه رالمه کلي ته مسلمانه د خدای یو نفر راولاړ سوی دی دا ډاکټر دغه یې ورکړي دي دوا مثلا هغه ته به یې یا ډاکټر هلته ناست په خپله چوکۍ کې معنا د مریض راولاړ سوی و کور کې تللی ډاکټر ته ورغلی مکتب یې پرېښی دی ډېر ښه درسه جوړ سوي دی بله دغه کړي وی ډاکټر صاحب معلم صاحب ډاکټر راولاړ سوی دی ناځوانه هغه زموږ خپله ښایسته وطني دوا یې نه ده ورکړې هغه بله دوا یې ورکړې ده د همسایګانو دا خوا ده بیا چې معنا هغه بل ډاکټر رالی ایحت راکړي د ولسوالۍ بازار څخه چې دوا یې کتلي د مریض بله یې ورته ویلي چې ویل دي معنا دغه اصلي دوا دې نه ده ورکړې د بدله دوا دې ورکړې ده د اصلي په بیه دې ورکړې ده بله یې ورته ویلي چې در سره پرته هم ده دا وطني دوا تا پردۍ دوا ورکړې ده بالا داسې پراش ورکړی و دا ډاکټر ته بالا هغه عملنامه ورته وایي که چیش ورته وایي هغه نقصه یا د ډاکټر چې معنا زه وایي دا دې خپل کار کوم دا مې ثبوت جوازنامه دا جوازنامه یې ځینې اخیستې وه دواخانه یې دغه کړله لاکو مور کړله داسې یو رقم ټکران یې پر دا دغه ور وپېچل پر کولپ بالا هغه داسې دغه پر ووالي مور یې پر ووالي په ریډ فلم کې دا پیدستي د فلمو باس درته د ګرد عمر دپاره ډاکټر صاحب دواخانه ور وتړل ول چې بل ور د مریض سر نازواني دا ډېر ښه ورسره اوس بیا لږ شپې داسې وي دا ډاکټران داسې دي اجل الله دا به زه تا ته در وښیم دا زموږ داسې خلک پکې دي بیچارهګان سواد یې کم دي هغو خو سوال زه یم معنا سواد مې نه دي کړی نو چې نقصه دا چې دا اوس تا دا نقصه دا د لنډي ته چې نقصه ورکړې چې دا ته ما ته ووایه پر دې چې ته رخصت نه ده درته ویلې دا نقصه زه نه سم ویلی اجل الله نیټ ته مې ستا وم دا استاذ د تعلیم څه معنا چې دا دون تعلیم تا شپاړس که ته معلم یې ته به دا خلکو ته څه شورې زده دا که اوس دوی دا لوحې نه د نقصې کمپیوټري ولیکي یا په یو ښه ښایسته خط ولیکي نو خبره یې هم زه ویلی سم یا به بل ویلی سم یا بل ویلی سي چې ما زه یو خط یې زده یم هغه یې ویلی سي دا دې داسې لیکي ودرېږدی یو څه وایي دا خبرې چې خلاص شوې معنی ته درواغ وایي داسې درواغ وایي دا بیا بل ورځ یې بیل راته راوایستې چا هغه دغه صلاح الدین دی ول دغه راوښیه چې دا څنګه دی د کومې خوا راغلی دی دا څو راځي څنګه ما زما اوس څو ورځې پاتې دي ما زما اوس څو وخت کې مکتب مې شروع کړی دی هغه ویل یا پالتو کیسه د مکتب ته ما زه ستا د ورځې بیل نه دی زه نقصې نه شي ویلی د نس ته درد ګولۍ و سر درد ګولۍ نه سره پېژني مال دا ما ته په مکتب کې نه چې راښوی دی نو دا ما بله ورځ ولسوالۍ ته واستوي هلته یې ګولۍ ورته نو خبر سوي وه چې لنډي مکتب شروع کړی هغوی به ستا نه دی چې دی په ګولۍ پوهېږي خط خو ویلی سي فارمسي نه ده ویلی چې دی په ګولۍ پاړسي به پارسي و ګولۍ څه سره وایي پاړسي خو زما زده ده یا فارمسي د دواو طبابت هی نه اوس به بیا څه شپه وایي فارمسي هغه څه وخت ویل کېږي هغه مو هغه به فارمسي سهار د خوا به فارمسي وایم ماپښین د خوا به ځې مکتب ته سهار چې مکتب نه چې مکتب دې خلاص و بیا کانکور کول کېږي کانکور د لارې بیا هر یو خپل
پوهنځي ته ځې معنا لنډۍ هر یو هغه وخت خپل په سپین ږیری هغه وخت په سپین ږیری سپین ږیری چې هم درس په میزده یې وه آفرین د ګوره دغونه هوښیار فکر په لري سپینه ږیره په مکتب کې ناست څنګه به نه شرمېږي یاره معلم صاحب دلته نه شرمېږي درواغ وایي ناست دا داسې بې ادبه یا جلالانو په سپینه ږیره مکتب څه بد کار چې هلک چې ګوره 13 کلنۍ 20 کلنۍ ته رسېږي هلک باید په اتم په نم صنف په لسم صنف کې نو باره به دغسې ډاکټران یې لکه دا ته چې په مریض ته ګړې مګاړې ور ولیکي په لاس یې ورکړي وایه ما باندې اوس شفر لري ما بل ملګري راغوښتي دي زه یې باره درته راغواړم علیده یې راغواړم که ستا معلمیم زه در معلومومه دی خو معلوم دي که دغه نسخې نه سوی ویلی هغه کوچني پلار یې نه هغه کوچني دا زوی یې که د نسخې نه سوی ویلی دغه زما د شکرې دوا کې نه سوی ویلی نو بیا زه بیخي ملامت یا ویلی سي به پوهېږي نه چې دا د چی شته ومني صاحب و نو یا به پوهېږي دا خو داسې دی د شفرین نسخې حجرې یوازې ډاکټر سر په خلاصېږي چې شي لیکلي او هغه شفر چې ورسره لري هغه سر په خلاصېږي دا کومه دوا لیکلې څو کوټې دوا یې درکړه دا جلاله چې راوتلې ما د خو هغه دغه کڅوړه د هغه د ټوکره کڅوړه زه ورستو ښه هغه در ډکه کې به و باره بیا په د امام رقم دا ښه نه پوهېږي دا نه کې سواد نه لري ابسور پلان دی کې نو خو زه بیا په ډېر وخت نه ورځم په ډېر وخت نه ورځې کاره کمې نو دوا خو دوه پاکټه وي او شربت به په دوه پاکټه زه شرمېږم چې ما ته یو ډاکټر لږ دوا راکړې ده بیا زه په ژوند نه یم راغلی نو دغه رقم خلک وي داسې لکه دا ځان ته چې ګورې وایم لږ دوا څه معنا لري لږ دوا خو د هغه سړی ورته راکړي دوه پاکټه ګولي هغه پر خپل طبیعت به راوړي هو نو ډاکټر ته نو یو څه ضرورت دی بیا نو څه ضرورت دی ته هم ښه وایې اوس نو ځینې ډاکټران بیا جبه دي معاینات پسې درکړي ته اوس ما په سر درد دی دی د وینې معاینات وکړه وینه او سر څه سره وایي په سر کې نو وینه ولاړه ده خو نسته نو دونه خو زه هم پوهېږم په سر کې وینه د معاینات والا سره هم لاس څوک سره ناست دی ورسره لاس و ماشاءالله معایناتو کې هم د ده ونډه ده ډاکټر یې معاینه خانه یې خپله وي ته بیا بیخي منفي معلم صاحب دا او دا سره لاس دي هغه او هغه سره لاس دي اوس په سبا وروه تا لنډۍ سره لاس یاست دلته م زه معنا شکل کړی یم دلته م پسو کړی یا معلم صاحب خو انډیوال دی لنډۍ موږ تاسو خو بیا سره ملګري یو دلته چې راځو په دا ستا په حجره نو خو دواخانې والا او ډاکټر هم سره ملګري دي نو خو باره داسې درېیم کس ته بیا راڼو کې جلاله بس درېیم کس ته موږ تاسو خو د پیسو کار نه تاوان یې کوو درېیم موږ کس ته داسې رسېږي ناست بنډار کوو نو هغه خو درموږ ښه دي هغه خو پیسې هم ګټي انډیوالان هم دي پیسې هم ګټي نو خپل انډیوال ته خو پیدا ورسوي نو دواخانې والا اوس هم تا ته پیدا در رسوم چې ته دغه دواخانې والا ته ورځې یو سم ډاکټر ته ورځه اوس نو بیا سم ډاکټر په تندي لیکلي چې سم ډاکټر دی خراب ډاکټر دا نقصه یې ښه ولیکل هغه در ټولو ښه ډاکټر دی خط یې واضح وویل څو هغه در ټولو ښه ډاکټر دی خو دغسې کوم معلم صاحب چې نو دی په خط څه پوهېږي پوهېږم ولې نه پوهېږم یو خوا داسې داسې خط دا رقم خط دی ته چې قلم ځینې سروی سوي قلم نه ته چې چنګاشه پر دغه رقم دغه یې کړی دی په رنګ لړل دی پر ګورکې یې کړی ځینې خطونه بیا دغه کې ویل کېږي زه به کمپیوټر زده کړم بره به زه خپله لیکم داسې ته نه سې ته به وارې پاړسي زده کړې سره وم بره به داسې لیکم ته به وارې پاړسي زده کړې فارسي به مې زده کوم فارسي نه فارمیسي د دواو دپاره فارمیسي فارمیسي نه فارمیسي دا چې ښکارئ دا دغه دواوې بره په دواو پوهېږي اوس به ته د دې دپاره چې ولسوالۍ ته ولاړ سې دوی پاکټان درته راوښوي دا د چیش چیش دواوې دي اوس به ته د دې دپاره فارمیسي وایه 4 کاله د ولسوالۍ دپاره خو نه وایم چې بره ماته چې خاله زامون ماما زامون پارچي راوخت پر دا مخ خپولم زه خو د دواخانې دپاره وایم چې بره به خپله ځان ته راوړم او یا ولس ته خیر هم پکښې و بره به نور در کوم دغه ته خو نه کوم چې دوی ماته پاکټان راواخلي بس داسې وکړه معلم صاحب سر د سبا څه بیرته د سره بیا مکتب ته دا په دغه مغزه مره له بړ پسې لکه زه په دغه پسې درته راغلم چې دا شفرو نسخې چې ورته ایښي دي او په ده باندې دا نسي ویلی دا خو نیکه پروفیسر ووایي و معنا ډاکټر کار په ډاکټر کې موږ ډاکټر کې دی دې کې کار نه دی بالا خپل مکتب ته ورځه بیرته یا معلم صاحب مکتب ته ورځم خپل مکتب نه لرم معنا خپل درسونه دي وایه داسې سپین ږیري یې بولې دا ځینې
که دې موبایل نه کوي ورسم بلد د هیڅ نه که دې نقصه نه ورته ویل هیڅ نه د هغسې دي معلم صاحب بل مې کارت ورکړي ما دا کارت را جمع که کارت یې نه سوی جمع کولی دا مکتب نو خو بیرته ته ما ځینې خوا تورې ته کوې د سلام کارت په بې سیم کې جمع کوې او ما خو درس نه دی ویلی مکتب مې نه دی ویلی همدا خو بله ورځ ما ته دې ویل د سلام کارت چې په بې سیم کې جمع کوئ نو خو کارت خو به یو کارت نو څه کارت فرق نه ولې دی یو کارت خو د هرې شبکې جلا کارت دی اوس بیا د شمکې دي که څه دي شموګۍ شبکه شبکې اوس بیا د هرې شبکې جلا سیم کارت دغه سیم کارت دی دغه ټلیفون ما رانیولی دی دغه دا 15 کاله کېږي مثال خبرې ما سره دا ټلیفون تا چې اول وار رانیولی وه کارت چې ګر سره کې هلته په پوښ کې ورسره شو دا ولې کار نه کوي نو خو دا څه به خبره هغه څنګه ښایسته کېدی داسې به م کوي چارج مې ور واچوي یو وار به م په ژبه کتي چې دغه کې اوس څه دغه و چې لوند کړی دي نه دې نه وای کړی او هغه نري چې شي ورته ویل چونګوښه چارجر چونګوښه چارجر ما سره تر اوسه چونګوښه چارجر پروت دی هغه دی به بو ورته وایي سپین سري ته خو ستانو کې به بل شي نه چارجر د چارج ځای نشته معلم صاحب چارج ځای خو نه هغه دغه بلا به بیټرۍ راخطا کوله بیا به دې په ژبه کتل بیا به دې پرېښوله بیا به سره خطا اوس هم دغسې دی اوس خو سایز په وروره یو پلک دی چې ور واچې بس اوس چې کار بله ورځ دا اوس چارجر ورسره و دا شی ورسره و ټلیفون یې پکې کېښوي چارجر روان ما درواغ وایه ځای پر ځای نه که یې دغسې دی درواغ نه وایې چې نه نړۍ خو اوس پرمختګ کړی ما ګوره ټلیفون نوکیا هغه داسې غټ هغه داسې ولوېدی د بامس چې دا په دا پای کې لږ په دا بیخ کې لږ مات سو ما ایل پی ور واچول هغه د چارج سري ته ور ولوېدلی هغه ځای باندې و هغې ثابت په چونګوښه چارجر چونګوښه چارجر دی همدې دغه ورته وایي په بو ورته وایي هغې په مرۍ کې را جوړ کړی دی داسې ښایسته چونګوښه چارجر تا څه شي معلم صاحب ما څه په وایي دی دا زما چارجر ته دا چونګوښه چارجر تاریان هغې په مرۍ کې داسې ښایسته را جوړ کړی دی چې در سره راوړم کار د علامه ماسیوا دی بالا دغه کومه لنده کې ورته کښېږده داسې چې بالا هغه مې داسې کېږي نو د هغو ټلیفون بند دی زنګ نه درته راځي یا نه باندې ونه دوې دانې بیټرۍ لرم دوې بیټرۍ لرم یوه چې مې رانیولې دی چې موبایل مې رانیولی دی هغه بیټرۍ ورسره یوه مې په دا اوس کې اوس بیټرۍ خو کم اصلي دی زموږ د وخت بیټرۍ خو نو جلا وي او د هغه وخت بیټرۍ تر اوسه پورې راسره ده داسې سلوشنان کیسه ته زه خو په دې پوهېږم ستا د مشتکره د پراوا و ما ته رامعلومه شوه چې مشتکره ته دې هوا ورکړې ده 23 کاله کېږي دا رغملر ده بر دا سترګې باسي باره سهار کار اجل الله تعالی مسیوا درې ورځې کې هوا ورکوي داسې خوړن ټیرونه بل جوا ښیم هغه زه ښیم بل کله لرې داسې بیا عقل سړی ده خو د 23 کاله مې هوانه درکړې ما مثال درکړي اجل الله بس نو سبا د خیر دغه لنډۍ چې دی دا راواستوه مکتب ته بیرته یو وار دی نه درسته یو وار زه هغه زما د انډیوالو زوی در باندې وینم دی هغه به سبا ته راوړم سبا زه راولم زه به اوس ورسم دغه به وکړم د خیانت په یو تورې روښه درځه مکتب ته والا بړ راواخ بل مکتب نه بیا نه ما بیا راسره بوزم اجل الله راځم بیا بوزم